اورنګزیب ګدا په مینه باندې ښکل کړه اورنګزیب ګدا په مینه باندې ښکل کړه کبر مکړه ورنه غټ مه بوله ځان. ملګرو سلامونه، وخت په خیر، هیله د روغ او جوړ اوسئ. راغلي وو د چلګزي بابا کلي ته او د چلګزي بابا ادبي بهیر فعاله غړي ښاغلي اورنګزیب ګدا صاحب سره ناست یو. راځئ د ده څخه د ده خوندوره شاعري اورو. هیله ده زموږ ملتیا وکړئ او خپرونه تر پایه ننداره کړئ. څوک ګرځېږي په دښتونو او تورو غرو کې، څوک پرانس ته وایي چکر یې په جازو کې، څوک د مینې لیلا واچوي په څنګ کې، څوک یې ګرځي د دنو پسې کوڅو کې، د چا ښکلي ماشومان په خیابل ګرځي، څوک ګرځېږي سلیپر او کرمچو کې، څوک د ډېرو پیسو رخ اخلي بازار کې، چا لیلام جامې نیولي په لاسو کې، څوک د خپلې سرپناه په غم کې ګرځي، چا پرشونه خواره کړي په بنګلو کې، څوک ټوډیانو او بیلډرو ته ورخیږي، څوک کرۍ له غمه ځي په سوزکو کې. اورنګزیب ګدا الله دې ځله خیر کړي، غټ بارونه ستا پراته دي په اوږو کې. پاک الله د انبیاو مددګار، ابراهیم ته یې په سرلی کو سور انګار، اسماعیل د چړې د خولې نه بچ کو، غیرتي دی زموږ پاک پروردګار. په تودو شګو به یې پړ مخ سملولو، بلا نه کو د محبوب ځینې انکار. د مهي په ګېډه کې یونس ساتلی او عبادت به یې کاوه د پاک غفار. پیدا کړی اول راغی اخر، په نبیانو کې دی زموږ نبي سردار. ګدا بس د عباسیاتو نه نور تېر شه، څه په شهاره جوړوه ښایسته اشعار. ډېر ښه ګدا صاحب، ډېره مننه.